جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ابراہیم علیہ السلام تذکرہ وشولا د ابراہیم علیہ السلام په امتحاناتو کې یو بناء الکعبہ بیت الله جوړول. نو بیت الله شریف ابراہیم علیہ السلام جوړ کو. نو الله وی واذا وقت یادول قابل جعلنا البيت چې موږ وګرځو بیت الله شریف. بیت الله بیت نه یا مراد صرف دا بیت ته او یا ته ټول حرم مراد ده حدود حرم. مثابة للناس مثابه ستوي مثابتن د مثابتن درې معنی دي. یو دا مثابتن معنا موضع الثواب د ثواب ځای. ثواب ځای ده کنه یو منسبه کې په یو لاک باندې ده یو منسبه کې په یو لاک ده. نو مثابة للناس د خلکو د پاره د ثواب ځای ده د ثواب ځای ده. دویم مثابه لیکيږي مرجع تا. مثابة للناس معنا مرجع للناس چې خلک زینو هغه ځای ته راتاویږي. نو حرم شریف داسې ځای دی چې چا سم پیسې کېږي او نیکي نو ځانو ته رسومه او حرم لذي عمرې لذي او حج لذي مرجع دی. او دریم نمبر د مثابه معنا ده د واپس کېدو ځای. واپس کېدو معنا دا ده چې کله حرم ته څوک لاړ شي دا سوال خامخا کې الله تعالی بیا مې راوله ورله. څوک هم چې لاړ شي دا سوال خامخا کې الله تعالی مولا بار بار راوله. داسې ښکلی ځای دی. مثابة للناس د خلکو دپاره د راګرځېدو ځای دی د ثواب ځای دی د بار بار راګرځېدو ځای دی. وامنا امنا معنا مأمنا. مثابم اسم ظرف مکان دی. امنا مأمنا اسم ظرف مکان. مأمنا د امن ځای دی. امنا من عذاب الله الله د عذاب نه الله عذاب پکې ناراضي. یا مأمنا من الحدود پدې کې به حدود نه نافذ کیږي. یا مأمنا من القتال پدې کې به جنگ نه کیږي جګړه پکې نه کیږي. دای معنا ده. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. مقام ابراهيم راغه. مقام ابراهيم د دې آیت دو تشریحان دي. یو تشریح دا ده چې د مقام ابراهیم نه جميع بیت الله مراد ده. ټول بیت الله ته مراد ټول حرم ته مراد ده. ټول حرم مقام ابراهیم نه مراد ټول حرم ده. او دویم نمبر د مقام ابراهیم نه خاص ځای مراد ده. مقام ابراهیم کوم ځای ده؟ نو مقام ابراهیم ودا هغه ځای ده کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل او هاجر دای کله پرې خودل او لاړو. نو ډیر عمر بعد بیا یاد شوی دي نو چې خواله لاړ شمه د الله په حکم باندې خواله لاړو. چې خواله لاړو نو په دغه وخت کې الله ورته چې ته خو زی خو الته به سره کورم جوړ کې کور. الله تعالی ګوره تنظیم څنګه کوي. کله چې دا اسماعیل او د خپل خزه پرې خودل دی لاړل نو ماشوم تګې شو د تند د وجه نه جاړي. نو دا مور ډېر زیاته خپشول چې ګورو بنشتا. نو یو طرف تمنډوي بل طرف تمنډوي به پیدا نه کړي. حتی دا صفا او مروه دې ډېر کو تر واخته چې دلته وخه جما نو کله دې زنه ماته چې د په نظر باندې راشي اول صفا ته خطل د صفا نه مروه ته منډه کړل. د مروه نه بیا صفا ته لہذا اوسم چې څوک منډي وي صفا نه به شروع کوي مروه ته به بیا د مروه نه صفا ته راځي و منډي به وي. دا صفا مروه ته منډي وهلې خوب پیدا نشولې. نو بیا یې سوچو کو چوبه خونشته دار شم ماشوم به یوازې چې د سمات کړه نه واپس چې کله راغله نو اسماعیل علیه السلام د خپې وهلې د ډېر سخت د لاسه ماشوم چې کله جاری خپې وهي د اسماعیل علیه السلام د خپل لاندې د زمزم وو او د په جاری روانې وي نو درېدلې خپلم تی وبوس کړي بچلم تی ور کړي او بیا د اوپر روانې وي دا په کله بیګ نو پاغه د اوبو په ځای کې خامخشین کې راخیږي غیاګانی راخیږي. یو قبیله دا قبیله جرهم ورته وي. جرهم قبیله دا دغه خلکو کډواله خلکو ګرځیدل با چې ګرځیدل چیرته په دی وبو پسې پښنکو پسې به عربو کړي ګرځولي روان دي دې ځکه کله رااله نو به په نظر باندې شینکی په نظر رال الله دا خو زمون حاجت پوره شو په دې ځای کې آبادی دا قبیله جرهم رالو په دغه ځای کې آباد شو. د ابراهیم علیه السلام د بچی د پاره د خضر پر الله کله جوړ اوس دغه خلک غټیږي حتی چې اسماعیل علیه السلام د خپل مور له په دغه خاندان کې بیا خزم وکړه. د جرهم په خاندان کې اسماعیل علیه السلام وادم بیا کړی دی او د کعبه بیا خدمتګاران مو. نو دا چې کله راغی اسماعیل علیه السلام ته وی چې الله راته ویلي دی چې کور جوړ کا. نو کستا خو خینو چې کور جوړ کویل تا چې الله سوي ویلي زبستا بالکل منما. نو اسماعیل علیه السلام ګرځي کمر راغونډي او ابراهیم علیه السلام دیوال جوړي. نو کله چې دیوال غټ شي نو بیا خو څوک نه ورسي نو بیا ابراهیم علیه السلام دا دغه جوړ کو دا او چې زه جوړ کو کانه کې خود په دې بودرېدو او بیا به بر دیوال باندې کمرې خودلې. نو په دغه کمر باندې د ابراهیم علیه السلام د خپل نقش جوړ شو معجزانه تور باندې او دا کانه بیا تاریخ محفوظ کو حتی چې د نبی صلی الله علیه وسلم
د پوره دا کانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیخي د کعبه سره جوخ خودل او د دیوال سره جوخ لګیدل لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې جوخ لګیدل او د قشان جوخ لګیدل اوس جوخ نه دی خو بیا د سیوا چې په خلکو کې بدعات هم ډیر زیات دي وسم څوک چې حرم تلاش په حرم پسې د الله سونه راکاږي او په کوشش کوي چې په هر څه په لاس راکاږي نو په دې کاني پسې الله سره راخودل په دې لاسونو راخودل باندې راشنو ورو رانه دل بیا رانه دل او د ترکو په دې خلکو په دې ځګونو باندې حکومت ترکیانو کوم بدعات ډیر زیاتو نو دې تبرک د لپاره ولاس راخودل دی بالکل اوار کو هغه نقشونه کم پاتې شو بیا د عربو حکومت هغه په تانبه کې بند کړل اوس محفوظ دی خود څه وشول چې دا کانه د نبی رسول الله په زمانه کې یو ځای او خدای حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې سیلاب راغی سیلاب چراغه دا کانه ویړو لری یو کندې دی واچو نو هغه بیا ورستو دغه کندې راکانه راوړو د کعبه نه په یو فاصله کې پټ کو او په قضیه باندې چې کله ولګیدو نو اچا بینکار نو کو دا د صحابه کرامو یو سکوتی اجماع ولا چې دا کانه په دغه ځای هم خودل جایز دي په حال چې دا کانه خودل دا خوده چې دا حضرت عمر سے خوده دی دغه ته ویل کی مقام ابراهیم نو مقام ابراهیم یو برکتی ځای دی لہذا الله ویل چې تاسو ر دینه سره جوړ کړئ مصلات جوړ کړئ په دې ځکه منځ وکړئ کله چې طواف وکړئ نو په دې ځکه 2 رکعات منځ وکړئ په دې خدا خو په لکونو خلک 30 लाख او 40 लाख خلک خپل تموز نشي کولای لہذا مقام ابراهیم د ټول حرم ته ویل کیږي ا دې اطلاق په ټول حرم باندې کیږي کم ځکه چې 4 2 رکعات منځ کو دا ادا شو حکم یې څه دی نو حکم د احناف او د مالکیانو په نسبت باندې د ابو حنیفه سے او د مالک سے په نسبت باندې 2 رکعات دا واجب دي د فرض نه لاندې دي او سنتونه د پاسه دي او د امام مالک شافعی او د امام احمد ابن حنبل په مذهب کې دا سنت دي سنت مؤکده بطل للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا ونسيتاس من مقام ابراهيم مصلن د مسکول د پارا مقام ابراهيم د مسکول د پارا ونسي د من معلومي مقام ابراهيم د مقام ابراهيم نه نو مقام ابراهيم د ټول حرم د زکو یو ځای کې وکی په کم ځکه چې منځو کو دا مس قبليږي واحدنا الى ابراهيم و اسماعيل من تا کی دی حکم کو ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته ان دي خبره طاهرا بيتي چې پاکي دوارا زمانہ کور للطائفين لپاره د طواف کوونکو څوک چې طواف لرازي دا کور له پاک کوي والعاکفین او د خلکو د لپاره چې اعتکاف کوي یا اعتکاف کوي او یا ته مراد دي چې هغه ناس دي مقیم دي هغه طواف نه کوي بغیر طواف لکه طائفین چې کوم طواف کوي عاکفین چې کوم ناس دي عبادت کوي بس ذکر کوي تلاوت کوي یا اعتکاف کوي او اعتکاف په ډېر لوی ثواب دی نبی رسول الله فرمایي لا اعتکاف الا فی ثلاثه مساجد اصل اعتکاف د درې جمعهونو دی اصل اعتکاف یو د بیت الله دی یو د مسجد نبوي دی یو د مسجد اقصی دی پرې کې ثواب ډیر زیات دی ورکع السجود دا خلق د پاره چې رکوع کوونکي یا سجود او سجده کوونکي دي رکوع کوونکو لپاره او سجده کوونکو لپاره کوم چې په جمع باندې منځونه کوي هغه د پاره پاک کوي د سنه پاک کوي او د پاکولو معنی دا عن الكفار د کافرانو نه پاکي کافرانو پکې مپرېګ دی دا کافرو ځای نه دی یو دویم نمبر معنا عن الاوثان د بوتانو نه پاک کوي نو هغه پاک کړو او د نبی له سلام چې کله بیا قوت راغی هم د 360 بوتانو نه پاک کو وایذ قال ابراهیم دا ابراهیم علیه السلام او زوی کعبه جوړی نو کعبه جوړول د عبادت دی او لوی عبادت دی او دا فرض عبادت دی او د فرض عبادت نو رسو دعاګانې قبليږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شو یا رسول الله کومه دعاګانې ډېرې قبليږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دبور صلوات المکتوبات رسو دعاګانې ډېرې قبليږي بد قسمتین زمون په دین کې افراط تفرید ډېر زیات دی افراط او تفرید نبی علیہ السلام فرمایي د فرض منځ نو ورستو دعاګانې قبليږي نو بعض خلکو د سی فرض کړي دا لکه څنګه چې منځ فرض دی نو خامخا د فرض مانځ نه بعد دعا کې کوو نه کړل نو خلک سړی وی جمعه نه خلکو بس نو د سیم نه دا چې د فرض منځ نه بعد دعاګانې قبليږي نو بالکل لازم یې وګڼه او دیم نمبر دا چې بعض خلکو د است بدعت وایو چې د فرض منځ نه بعد دعا کول بدعت دي د منځ براتاو شي غل بناس لاسونه می تړي دعا بنا کوي لکه ولې دعا نه کېدا بدعت دي خدای افراط او تفریط زمون پر مسلمانانو کې مشته دیو جن خبره یادول پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرض مانځنه بعد دعاګانې کړو ثابت دي او دا کومه دعاګانې چې مونږ کو دا خو پیغمبر د فرض مانځنه بعد کړی ځکه مونږ ته معلومه دي چې پیغمبر نه کړو نو ته به کوم ځنه معلومه ولې او د تفهیم المسائل کې مولانا
هغه لیکلي شپږم جلد کې چې د فرض مانځنه بعد نبی صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې په تیزه تیزه کړې دي نه خو ځان هم دعاګانې کولې شي او دعا خو څومره پټه داغه ثواب ډیر زیات دی او دا په تیزه چې کولین دا صحابه کرام سره ناستو دی سره دعا کې شریک کېدل لہذا خبره ده چې د فرض مانځنه بعد دعا ثابت ده او کله کول کله پرېږدا دا سه مستقل التزام هم نه ده پکار چې ټول عمر به دعا کې کو دې نه کړل نو مونږ ته مونږ ښکار کېږي مقتدیان به امام ته جماعت نو باسي ته خامخ دعا کې او دویم نمبر دا چې بيخي بدعت ورته نه دی ویل پکار چې کوم خلک ته بدعت وایي چې د فرض نه بعد دعا ثابت نه ده او د فرض مانځنه بعد دعا نشته ده لہذا به ذکر کوا او بعضی خلک په دومره لري لاړل چې جنت نه پورې غاړه پورې وتل سنتونه بعد به دعاګانې شروع کړې د فرض نه بعد نشه سنتونه بعد به کوو بل بدعت پکې بیا شروع شو لہذا دعاګانې د فرض مانځنه بعد ثابت دي کول پکار دي خدا به بيخي لازم کینو کله کوا کله مکوا او په جمع باندې ثابت دي په جمع باندې هم ثابت دي امام لاس اوچت کړی دی مخدان اوچت کړی اتفاق راغلی سګنا به کې نشتا و دې دعاګانې کولې ابراهيم عليه السلام دعا کوي او اسماعیل عليه السلام باغی بن یامین وایي دا دعا دا و اذ قال ابراهيم وکل چې ویل ابراهيم عليه السلام رب زما ربا اجعل هذا بلدا وغرزوا هذا دا بلدا يخار امنا امن والا يغرزوا ورزق اهله من الثمرات ورزق ورکا اهله ذی خارو سیدن کو تا من ثمرات میوه من اغچات امنا منهم بالله اوس ابراهيم عليه السلام مخکې دعا کړې و چې الله ورته زته امام جوړو مان ول زما په اولاد کې امامان جوړ کا نو الله ورته ویل چې نه نیک ته ملاويږي او ظالم ته نه ملاويږي نو اوس ابراهيم عليه السلام په دعا کې اوس احتیاط کوي سوي ورکمه وی من اغچات امن منهم چې ایمان راوړو د دوی نه بالله په الله باندې چې ایمان په الله راوړو اوس مسلمان د پر دعا کوي واليوم الاخر په اخر روز باندې ایمان راوړو قال الله ورتویل د رزق وعده مدار چا سره کړی دا کافر لمر کو مسلمان لمر کوم قال ویل ابراهيم عليه السلام تعالی ومن كفر چا چې کفر وکړو فمتعه قليلا زب فائدہ ورکوما قليلا لگا ثم استره بیا براکا غما بیا به مجبورن راکا غما استره مجبورن براکا غما الى عذاب النار دور عذاب تا وبئس المصير ناکار زید ورتللو ده ناکار زید ورتللو ده ابراهيم عليه السلام خار جوړ کو او کعبه جوړ کړل دعاګانې وکړلې دا ابراهيم عليه السلام چې کله خار جوړ کړو الله وی ابراهيم عليه السلام وی رب اجعل هذا بلدا دا یو خار وګرځوا دی بلدن ته موږ نکره وایو ځکه تنوین پکې د تنکیر د پاره دی او بل ذکر راځي شاید سورۃ الحج ده که سورۃ ابراهيم ده سورۃ ابراهيم عليه السلام آیت نمبر 35 کې راځي چې اجعل هذا البلد الت هذا البلد معرب باللام معرفه ده یو ځکه نکره ده بل ځکه معرفه ده نو دې مقصد څه دی یو جواب خدا دی دې ته تفنن ویل کېږي تفنن فی العبارت بس الله تعالی په ځکه نکره جوړ کو بل ځکه معرفه جوړ کو یو ځکه نکره بل ځکه معرفه او بعض علماء چې دا دعاګانې دوزل شوی دي دا دعاګانې دوزل شوی دي یو ځل دا دعا هغه شوی و چې ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کو او لا خار شوی نه دی خدا خار د پاره دعا وکړه نو بدی کې سوق چون کې نشته لہذا بلدن دا نه کړه د سوق نه پیژنې سوق کې نه دی راغلی نو نه کړه ځکه ذکر شوی دا او په دویم ځل باندې کوم دعا بیا کړی دا نو بیا د خار آباد شوی دی بلکې خلک دی نو بیا یو مخصوص او معروف خار دی د دیو جن به معرفه ورته ویل دا خو صحیح خبردار چې دا معرفه نه کړه په دې کې نشته د ته تفنن په عبارت ویل کېږي او دعا یو ځل ثابت دی یو ځل دعا شوی دا نو الله یو ځکه نه ذکر کړل او بل ځکه معرفه ذکر کړل خو یو ځکه اول حال خیال ساتل شوی دی او په بل ځکه د دویم او د اخري حال خیال ساتل شوی دی دای باندې وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ دا وساق بیت الله جوړی وَإِذْ يَرْفَعُ کله چې اوچتو ابراهيم عليه السلام القواعد بنیادنا قواعد بنیادنا توي اساس بنیادنا من البيت بیت الله شریف و اسماعیل عليه السلام سره لا روزي لګیا یې بیت الله بنیادنا اوچتای بنیاد ستوي لګي دا بيخي اصل کارتا رومبي کارتا لګي دا دلیل دې خبره ده چې کعبه ابراهيم عليه السلام جوړ کړی دا د کعبه معمار ابراهيم عليه السلام دی دې ځکه یو اختلاف دی علماء ذکر کړی دی چې د کعبه لومبه معمار څوک دی کعبه چا جوړ کړی دا نو د دې په اړه کې هو د بیت الله شریف او چې کوم آبادی دا
نو امام ابو جعفر باقر لیکلی دی چې دا فرشتو جوړ کړی دی فرشتو دا قول لاغه او دا قول ابن کثیر ذکر کړی دی او دا اسرائیلی قول دی لا نصدقه ولا نكذبه نه تصدیق کو نه تکذیب کو ممکن دا جوړ کړی فرشتو ځکه الله ورته اول کور ویلې نو کې دي چې فرشتو جوړ کړی یو قول لا دی دویم قول د عطاء ابن ابي رباح رحمه الله قول له چې دا آدم علی السلام جوړ کړی دا کعبه آدم علی السلام جوړ کړی دا دین علاوه یو دریم قول دا دی چې کعبه آدم علیه السلام جوړ کړله او بیا دا کعبه وا د نوح علیه السلام طوفان چې کله راغی نو دا شګمګي پراله او طوفان راغی او سیلاب راغی دا ویوړله نو بیا دا دیوالونه بنیادونه خو ابراهیم علیه السلام راغی او دا دیوالونه واپس خالی کړل او بیرته کې کعبه جوړ کړله دریم قول لري چې بنا د کعبه ابراهیم علیه السلام کړی دا صحیح خبر ادا ده د سورته حج نه معلومیږي چې اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت سورته حج کې راځي اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت چې موږ ابراهيم عليه السلام ته د بیت الله د آبادی ځای وخودو نو معلومه ده چې لومبه تعمیر هم ابراهيم عليه السلام کړی دی د ابراهيم عليه السلام نو مخکې کعبه نو بیت الله غ جوړ کو او دا د حدیث نو معلومیږي چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه نبی عليه السلام ته یا رسول الله په مقدس مکه باندې اول کور کم یو دی ویل بیت الله دی بیت الله دی ویل دا چا جوړ کړل ابراهيم عليه السلام جوړ کړی دا ویل بل بیا کم کور دی ویل دا بیت المقدس دی دا چا جوړ کړی دی یعقوب علیه السلام د دې په منځ کې څومره عمر دی 40 کال فرق پکې دی د ابراهيم عليه السلام کعبه مخ کې دا ځکه ابراهيم عليه السلام نیکه دی او یعقوب علیه السلام حسین دی د اسحاق علیه السلام زوی دی په دې منځ کې 40 کال بعد پکې بیا بلا قبله جوړه شوې ده او کور جوړ شوې ده نو اول کور د بیت الله شریف دی بیت الله شریف دې پر تعمیر کې ډېر زیات پرانی شوی دي حتی چې علماء لیکلي دي چې لزل پدې کې تعمیر شوی دی لزل پکې تعمیر شوی دی د ابراهيم عليه السلام نه بعد ټیم پټیم رانه شوی دی بیا جوړ شوی دی بیا ورانه شوی دی بیا جوړ شوی دی حتی ز اخره تاریخ بیانوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 15 کال مخکې سیلاب راغی په دې متا باندې سیلاب راغی دا کعبه او ګرځوله دیوالونه را نیم وګرځول نیم پاتیو نو 15 کال مخکې د مشرکانو دا فیصله وکړه چې ارزه کو دا کعبه تعمیر واپس کو د کعبه تعمیر کو اعلان یې وکړ چې بس سیدا چنده وکي او حلال پیسې په دې کې لګو حرام پکې بنه لګو حرام بنه لګو حلال به لګو نو ادای ویل چې د زناکارو خزو د سود خورو پیسې دا په دې کې نه لګو د جواري پیسې پکې بنه لګو پیسې راوندې کړې باقوم په نوم باندې یو معمار دی هغه ته ویل چې ته په دا دیوال جوړې هغه اول خدا آبادی چا زړه ورانه ولې نشوا ځکه خلک یې ردل کدا کور مرانوز به دا برابر باندې راشي عذاب راشي نو ولید ابن مغیره مخزومی په نوم یو سړیو او زمو شروع کوم هغه شروع کړل چې کله څه اپت رانه نو به کعبه ورانه کړل او نوې تعمیر بیا وکړه د ابراهیم علیه السلام چې کوم کعبه وا دا غي نوې تعمیر شکل شروع شو نو دای چې سزا پورې کله ورسوله نه هلاسه تقریبا د اوچت شوی دا نو بیا د پیسې ختم شولې حلالي پیسې ول نور نه شو جوړولې او بل خبر دا وا چې دا کم زول تعمیر د زول تعمیر دا خو دې وګدو نو دومره پیسې نه وي چې دا ټول ځای پر راګر کړی نو دای لګ ځای په کې پرې خو دو نیمه را بند کړل نو د حتیم چې دا کوم اصطلاح ده دا کوم ایریا دا کوم رقبه ده هغه پرې خو د لستر په غځای کې حدود کې خو دل چې دا حدود د حرم دي خدا ډیر ځای په کې پرې خو دو او په لګ ځای کې کعبه جوړ کړل او بهم دیوالو سنه حلاسه چور سوال دا غي د پاسه ول نور سن شو کوله او دومره د چې سړی لاس اوچت کی نو لاس وتور سیدو با د قضې پورې حرم جوړ کو او بیا یو مسله په کې دا چې دا کم حجر اسود ده دا بسوق دی یو قبیله ول زمون ملک سے ایک بگدی بل زمون خان سے بگدی جګړه په کې جوړه شو الله اخر په سره وکړه وې دې وکي چې یو کار وکړو ټول لال شي او سبا هم تو اختراع شي کم سړی چې اول راغی دا په خپل په فیصله کو بس دا په لاس په فیصله کو ټول لاړل سار وختي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو جمعات کې ولیدو ویل بس ویل دا ټیک هاذا امین والله هاذا امین دا امانتدار دی او دا فیصله کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل فیصله وکړه دا وې د ذکر وکي یو دغه راوړی دا یو صادر راوړو او دا حجر اسود به کې خودو او ورته ویل یو سره یو قومونی سی بلبل د ملکان مشران راوستل ول تاسو دا اوچت کوي
په شریک باندې اوچت کو او نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې کان راوغه دیوال کې کې خو ټول خلق په دې باندې خوشاله شو او د جګړې نه بچ ول. دا نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکینه کارنامه د نبی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې غټه غټه کارنامې شوې دي، حلف الفضول، حرب فجار او دارنګي دا تعمیر الکعبه، دا هغه کارنامې دي چې قبل نبوت د کړي دا تاریخي دي. کعبه جوړ شو، نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو، لاړو پکې مدینه ته، د مدینه نبی ترغه مکه د حضرت عائشه سره واده شوی او مدني دورو. نو یو ورځ حضرت عائشه ته وی چې عائشه چې کستا دا قوم نوې مسلمان شوی نوې کنه زما ارمان داو چې دا کعبه مې ورانه کړې وي او په کوم حدود باندې چې ابراهيم عليه السلام دا کعبه جوړ کړو چې په قضیه کې مې دا دیوالونه خو دې ډېر بخوي ورمان کوس ورانوم د خلک برات لانجی شروع کړي، د خلکو د اختلاف نه ریګما، لہذا د الله کور دی، د الله کور خو زه هغه ځای ته نشم رسولې په کوم ځای چې دا آبادی ابراهيم عليه السلام خو دلې وا خو دي مشرکانو دا او دا الله کور دی، اختلاف جوړیږي، نبی اسلام اختلاف نه جوړي او موږ د وړو مسلو داس اختلافات جوړو، دا خو دین دی او کدا دفاع دی ولکه ګناګاریږي، بیا دا بیا ګناګاریږي، اذن لوی کار مونږ تخکاره کیږي. د تعمیر د کعبه دی نبی علیہ السلام حضرت عائشه ته ذکر نورانو چې دا خلق پکې افتراق پکې رانه شي. نبی علیہ السلام وفات شو خو تعمیر د کعبه په دیم ځلبانی ونه شو. بیا ټیم تیرېدو د خلفای اربعو زمانه چې تیر شو، د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه زمانه را لاله. نو عبد الله بن زبیر ویلو چې نبی علیہ السلام خو د خلکو نه یریدو چې اختلاف براشي او خلک نه ویني مسلمانان، اوس خو خلک په دین کې مضبوط دي، زی اوس رانو د نبی علیہ السلام ارمان پر کوم نو کعبه ورانه کړه او نبی علیہ السلام چې کمزې ارمان کړو او یا ابراهیم علیہ السلام چې په کمزې باندې تعمیر کړو په قضې باندې کعبه په دې ځل باندې د عبد الله بن زبیر په قیادت کې دا جوړ شو. بیا چې د حجاج زمانہ را لاله نو حجاج ابن یوسف د نور سره غلې ول دا نبی علیہ السلام په یو ځای جوړ کړی و، عبد الله بن زبیر په بل ځای باندې خودل بیا ورانه کړل او بیا یې اقصی باندې حدود کې خودل په کمزې چې نبی علیہ السلام په زمانہ کې حدود کم چې د مکی مشرکانو کم حدود خودلی. نو حجاج ابن یوسف بیا ورانه کړل او بیا یې تعمیر نه وکړ. بیا چې حجاج ابن یوسف مړ شو د منصور بادشاہ زمانہ را لاله امام مالک رحمه الله هغه ویل عبد الله بن زبیر د رسول الله ارمان پورا کړو، حجاج بیرته ختم کړل، زی اوس واپس رانو واپس اقضیه تلم چې کم د نبی اسلام ارمانو کم تعمیر چې عبد الله بن زبیر کړو. ویل زه امام مالک نه تاسو کو چې هغه کې سوي، امام مالک سره ورته ویل کعبه نه راته کې نه جوړوي بس په دې ځبانه خدا او د قیامت پورې په دې ځبانه کته وسرانه کې بل برازي بیا به ورانه نو کې لونه به جوړ شي، لہذا د کعبه تعظیم با مجروح شي. دا دغه دا وسنۍ چې کوم کعبه د حجاج ابن یوسف کارنامه ده. ګوره حجاج ابن یوسف څومره ظالم دی، خداغه د لاس ته دوه غړ کارونه شوی دي، تعمیر د کعبه دویم د قران اعراب لګول دا دغه په زمانه کې شوی دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه چې الله با زما د دین تایید د یو فاسق پلاس پنیو کی، دا حدیث ده، د فاسق او د فاجر پلاسوم د دین سکیږي، د دین تعمیر کیږي او دین پاغي مضبوطیږي. نو اذ يرفع ابراهيم القواعد او کله چې اوچو تو ابراهيم عليه السلام القواعد دیوالونه من البيت بیت الله شریف او اسماعیل عليه السلام ورسره دوانو دعا کول ول ربنا اے زمن ربا تقبل منا قبول ک زمن ندا سوا تقبل ک زمن ندا تعمیر او ثواب را لراکا تقبل ثواب دی رضان الله لا انك بشکت انت السميع تورد كي العليم او کوه دلته دعا نسبت دوانو ته په یوسی غبانی کړل معلوم دا شی سوال کې بل بیامین وای بل دعا کې ربنا اے زمن ربا وجعلنا مسلمین لك وګرځو موږ ته بدار د ځان د پاره مسلمین تسنیه ده یا ما قبل مفتوح مسلمین جمع ده یا ما قبل مکسور ربنا وجعلنا مسلمین لك الله موږ خپل ځان ته بدار وګرځو د دې نه معنا د دوام او ثبات یعنی موږ په دې تابعداري باندې مضبوط کا ومن ذریتنا زمون د اولادنا امه مسلمه لك وګرځو امه یو امه مسلمه لك چې ستاسو تابعداري زما د اولاد خپل تابعدار وګرځو وارنا مناسکنا وخایمنتا مناسکنا مناسک جمع د منسک دا منسک او منسک اصل کې منسک دی مشهور منسک دی لکه مسجد او مسجد نو منسک دی د عبادت قربانی زیت ویل کیږي مناسک د قربانی زی او طریقه د عبادت او د حج احکامات دای معنی شوی دي وارینا من توخیا مناسکنا امام مجاهد منا کړی دا مناسکنا مواضع الذبح د ذبح زګونه په کوم ځای کې من قرباني وو. دویم نمبر ترجمه امام
قتاده رحمه الله کړه د معالم الحج د حج کوم زګونه دي د حج کوم اعمال دي هغه راته وخایا نوارنا مناسکنا وخایا مونږ ته مناسک د حج زمونږه د عبادت طریقې راته وخایا چې عبادت په کومه طریقه باندې وکړو کوم عبادت چې شریعت نه مخالفي او بیا بدعتي لہذا مونږ ته د عبادت طریقې وخایا د عبادت زګونه راته وخایا وتب علينا او رحم وکفا من بانی رحم دلتا توبین مراد مزید رفعت نور چتواله ده او د انبیاء توبه د رفع الدرجات د پاروي وتب علينا او یات معنا دا وتب علينا وتب على اولادنا الاثمين زمون د ګناګارو بچوم توبه قبول کا وتب علينا رجوع رحم وکفا من بانی زمون د بچو توبه قبول کا انك انت التواب الرحيم بشک تواب بار بار توبه قبلون کی الرحیم ہمیشہ مہربان ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك دا دعا یو پدې 129 نمبر آیت د بقره کې دا آیت نمبر 151 کې بدا بیا راشي دا دعا او په آل عمران کې په آیت نمبر 164 کې بیا راشي په جمعه آیت نمبر 3 کې بیا راشي دا سلور زیدا دعاګانې راغلي دي سلور زیدا راغلي دي سلور دعاګانې دي او دا دعاګانې نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ان دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورؤيا امتي زد خپل پلار ابراهيم عليه السلام دعایما چې زما په حق کې دعا کړې و الله پیغمبر راولېګا چې سلور کارونه کوي هغه پیغمبر زم دا چار کارونه کوم او بل وبشرى عيسى د عيسى عليه السلام زیرما چې هغه ویلو چې ياتي من بعد اسمه احمد او ورؤيا امتي د خپل امت خوبونه یما چې زه په خوبونو کې لیدل شوې ما او راغلم نو ربنا ای زمون ربا وبعث راولے کا پدوی کے رسول پیغمبر پدوی کے فیہم پدوی کے دا سوک دی ذریت اولاد اہل مکہ دا تے مراد دی وبعث فیہم رسولا پدی مکی والا کے پیغمبر راولے گا منہم ددوینا چا عربی نبی علیہ السلام عربی راغے ولی زکر چا دا عرب دی او قبل جبی والا سڑے والا راشی پیغمبر والا راشی دا غد جبی د پار بازان لبیا جب بیا دی نو دا خو ګران کار دی دا جواب څنګه یادی نو په دوی په جب کې چوي نو په آسان به دعوت کار وشي د دې وجنا الله هر پیغمبر د خپل قوم په جب کې را لګلې دی بلسان قومه د خپل پیغمبر د خپل قوم په جب کې هغه تعلیمی چې کم په مورنۍ جب کې وشي ومنګ د انګريزانو اثر ډیر زیات دی او د مشرانو چونکه بهر سبقونه په انګلیش کې ویلي دي ناغي هم زمون په وطن کې انګریزي دا او د انګریزي نه بغیر وې ترقی نه کیږي دا غلطه خبره ده قران وایي چې رسول منهم د دین راولېګا موږ د انګریزانو ذهني غلامان ولې چین والا انګریزي وایسو دنیا سره مقابله کوي هغه چې چیرته لاړم شي نو په مینس کې ترجمانی خو انګلیش نه وایي که پاکستان ته راشي په انګلیش کې تقریر نه کوي قچینی وایي او ترجمان ور په انګلیش کې ترجمانی کوي هغه موږ دنیا ته خایو چې په چاینا جبه کې هم سره ترقی کولای شي نو په خپل مورنۍ جبه کې ترقی کیږي په کار زمونږ د تعلیم په پښتو کې وي په اردو کې وي دا بیا خلک براوته تیر دینا وبعث فيهم رسولا منهم او ټول دا یورپ زده خلک دا غوی نه خدای ناشنا غو نه خي چې د انګریزي مخالفت کې موږ د انګریزي مخالفت نه کوو انګلیش یادول په کار دی دا یو فن یو سکل له ثواب په کوم نشته خو یو مهارت دی سړی عربي یادی پښتو یادی نشنل په یاد کې څه خاص ثواب پکې نشته خو دې یورپ زده خلک سو انګلیش یادول زګه په کار دی او دا بخمه خزه کې دوه چیرې ک بیا انګریزانو ته دعوت ورکړي کنه په انګلیش کې بوله ورکو او ته دلته کوم د دعوت کارو کو کوم قران ته کې نه استل چې تاسو یورپ ته بزیوال ته په انګلیش کې دعوت کار کې دا اس یورپ زده خلک دی او کچیرته یو مولوی سي په انګلیش یو ټکی وای دا سم قابل مولا دی په انګلیش باندې پويږي او عربي ټول مروي او خپل دعوت او تبلیغ کوي نو دا اسلام نه خبر دا ته بالکل انپړ کاری بیا نو انګلیش د ترقی شنه دی مورنۍ جبه کې ډېر خیر دی وبعث فيهم رسولا منهم ولګه پدې کې پیغمبر رسول منهم د دې د جنسنا يتلو عليهم آیاتک چلولي پدې باندې آیاتک استایتنا ويعلمهم الكتاب او خيب دې ته کتاب قران ورته خیر تدریس په وخت کې والحکمت سنت د نبی علیہ السلام سنت ورته حکمت نه مراد سنت دی احادیث ويزکیهم پاکی بدیلرا تزکیه اعمال ورلکې اخلاق حسنه ورته یا زکات به اخلی نو مال به پاکیږي د کفر او شرک نه به بچ کی دعوت ورکې نو ازکیا به جوړیږي سلور کارونه وکي دا د رسول فرض منصبی دی اول تلاوت د آیاتونو مناظره به خلکو ته خي دویم چې ناظره کله ویل شولا تعلیم د کتاب بیا به ترجمه او تفسیر کې چې تعلیم د قران وشو نو پدریم ځل باندې بیا احادیث د رسول الله دی
چې رسول الله احادیث بیان شو نو په دې درې کارونو باندې بیا به تزکیه وکړي. دا د تعلیم طریقه ده. دعوت او تبلیغ سلور مراتب دي. اول به دعوت خلق لورګه قران به خلق ته وینو الفاظ الف با تاسانه به شروع کی بیا به قرآنی سپاره شي دویم او دریمه اخر به ورته ختم وکینو تلاوت به ورته شي ناظره. دا غیر اوس تعلیم د کتاب دی بیا ترجمه او تفسیر دی تعلیم د کتاب. په دریم ځل باندې بیا به احادیث وي او بیا به تزکیه د خلقو کې. نو جمعات کې کم کم اعمال پکار یا سلور اعمال پکار دي. کم جمعات کې چې دا اعمال کېږي دا جمعات په اعمال باندې آباد دي او په کم جمعات کې چې دا اعمال نکېږي نو پدې کې کنور هر څه کېږي خدا جمعات بیا نه دی آباد. دا د هر عالم هم دا فرض دی. کم عالم په جمعات کې امام دی سلور کار وکړي تلاوت تعلیم د کتاب تعلیم د احادیث او تزکیه د نفوس. دا د هر عالم کار دی د پیغمبر کار دی د هر مبلغ او د هر داعی کار دی. انک انت العزیز الحکیم یقینا تو العزیز رور حکیم حکمت والا عزیز لا يعجزه احد سوګي عاجز کول نشي. حکیم معنا حکیم کار کې د حکیم دی او هر کار د حکمت نه خالی نه دی.